پاول سټرلینګ وایي که د راشد خان ویکټي له حسابه وباسو ایرلنډ ښه موقعیت کې وي. باوري کرکټ نیوز ته ښه راغلاست. د افغانستان پر وړاندې د لوبې له پای ته رسېدو وروسته د ایرلنډ لوبډمشر پاول سټرلینګ د راشد خان د توپ اچونې په اړه مهمې خبرې کړې دي. سټرلینګ وایي ایرلنډ په تیر کې د راشد خان ویکټي په اخیستو سره د هغه اغېز کم کړی او د افغانستان د نورو توپ اچوونکو پر وړاندې ښه منډې کړې دي. د نوموړي په وینا په دې لوبه کې هم ایرلنډ د دویمې پاڼۍ تر نیمایي پورې د بریا په ښه موقعیت کې و، خو د لوبې په وروستیو کې حالت له لاسه ورکړ. سټرلینګ وایي که د راشد خان ویکټي له حسابه وباسو موږ په لوبه کې ډېر ښه موقعیت درلود. د ایرلنډ لوبډمشر ومنله چې راشد خان د افغانستان لپاره څومره اغېزناک توپ اچوونکی دی. د نورو تازه کرکټي خبرونو لپاره له باوري کرکټ نیوز سره پاتې شئ.